د شاګرد او ښځې استازې د مینې داستان. دواړو داسې قدم اوچت کړی دی چې په مینه کې دواړه د کور نه تښتېدلي دي. په یو تازه راپورټ کې ویل شوي دي چې د مزمل په نوم د 8م کلاس یو هلک چې د لاهور په یو سکول کې سبق ویلو چې په دغه سکول کې د طاهرې په نوم یوې ښځې استازې سره یارانه جوړه شوه او دواړه د کور نه وتښتېدل. د دوی دواړو د ورکېدو نه پس چې کله د هلک او جینۍ کورنۍ ته معلومات وشول نو دواړو کورنیو د یو بل په خلاف مقدمې درج کړې. د هلک کوروالا ویل چې د جینۍ کورنۍ او جینۍ قصورواره ده او د جینۍ کورنۍ ویل چې هلک او د هلک کورنۍ قصورواره ده. د دې جینۍ او هلک د نیولو نه وروسته جینۍ په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په کور کې ماته خپل مور پلار په وړه خبره باندې غوسه کیږي. د دغه بدسلوکۍ د لاسه زه په داسې قدم اوچتولو مجبوره شوم. هغه وایي چې زه نور تعلیم هم کول غواړم نو ځکه ماته د یو داسې انسان ضرورت و چې زما لاسنیوه وکړي. نو د خپل زړه خبرې مې خپل شاګرد ته وکړې او ورته مې وویل چې چا سره هم رابطه مه ساته. چې په دې باندې هلک هم وویل چې زما هم زړه کېدو چې لاړ شم خو ډېر زیات وېرېدم او دا فکر مې کړی و چې زر تر زره به بیا کور ته واپس راځو. دوی دا بیانات پولیسو ته ورکړي دي او داسې ښکاري چې هلک او جینۍ په خپل کار باندې پښیمانه هم نه دي. خو د پولیسو مشر طارق په خپلو خبرو کې وویل کله چې دا واقعه مخې ته راغله نو موږ ته خپلو مشرانو هدایت راکړل چې د دوی خلاف باید زر تر زره کاروایي وکړی شي او زر تر زره را پیدا کړل شي. اخر دغه د ستاسو په وړاندې دي او دوی فیصله به اوس قانوني تور باندې کیږي ځکه چې د هلک او جینۍ کورنۍ په یو بل باندې الزامونه لګوي او یو بل د دې واقعي قصوروار ګڼي. دوستانو په کومه معاشره کې چې زنا عام شي او نکاح ګران شي هلته بیا داسې واقعیات ډیر په تیزۍ سره را پیدا کیږي. هر انسان دا سوچ کوي چې زوی مې ډېرې پیسې وګټي او کاروبار یې سم شي بیا به ورلا واده وکړم. خو دا بالکل غلط سوچ دی ځکه چې د ځوانۍ په دوران کې چې هغه کومه ګناه کوي نو مور پلار یې ورسره پکې برابر شریک دي ځکه چې د هغه واده په وخت نه کوي. او یا جینۍ کور دا سوچ کوي چې کله ښه مالدار خلک راشي نو بیا به ورته غاړه کېږدو او لور خور به ورکو. خو ټول عمر یې د مالدار هلک په تمه تیر شي او جینۍ دغسې بیا په کور زړه شي. نو د خدای لپاره د خپلو خویندو لوڼو او زامنو ودونه او رشتې په وخت وکړئ چې له همدغسې مشکلاتو نه په امان کې وساتل شي. د ویډیو د کتلو ډېر زیاته مننه کوم. له نورو تازه خبرونو او په زړه پورې معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.